سلامونه مینه قدرمنو خدای پاک انسان یوازې خپل خلیفہ جوړ کړی او د نړۍ ته را لېږلی دی. دغه انسان به داسې کارونه کوي څنګه چې خدای غواړي. هغه کارونه چې د خدای پاک خوښ دي په خپله نه کوي، په ملایکو هم نه کوي، هغه غواړي په انسانانو باندې وکړي. نو دې دپاره خدای پاک د آدم علیه السلام نه واخله تر محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم پورې انبیا راولېږل او انسانانو ته وښودل چې دا کوئ دا مه کوئ، که دا کوئ خدای پاک به درنه خفه وي او دوزخ یې درته تیار کړی، که دا کوئ خدای پاک به درنه خوشحاله وي. بیا نو هلته ډالۍ دي، نعمتونه دي. نو موږ او تاسې ته داسې څه راکړي دي چې بل چاته نه دي ورکړي. خو نن بدبختي دا ده چې په موږ کې ځینې داسې کسان دي چې ډېر مشهور دي او پیژندل کېږي، خو د انسانانو په صفت کې انسان د انسان صفت کوي. که تاسو متوجه شئ، زه ډېر ملګري ګورم په ټیک ټاک کې، په فیسبوک کې، او په یوټیوب کې او په داسې نورو خواله رسانیو کې چې دی 4 ساعته په دې کې اخته وي چې د انسان صفت کوي او دی دومره ډارن وي. متوجه اوسئ، کله چې یو څوک د خدای پرېږدي او د خدای عبادت پرېږدي او د خدای صفات پرېښي او هغه څه چې خدای ورکړي هغه پرېږدي، بیا به دا انسان ډارن وي. دی داسې د دې انسان صفت وي، داسې د دې تړلی وي چې یو خلاف خبره نشي کولی. او که څوک د هغه انسان څوک چې دی ورته فرستش کوي د هغه خلاف یو خبره وکړي، دی داسې اور اخلي ته به وایي چې دته د مور پلار خدای او رسول او قرآن یاد کړه. نو عزیزانو، دوستانو، ملګرو، خدای پاک منګه یو د وحده لا شریک د عبادت لپاره را لېږلي، د انسانان د عبادت لپاره نه. که انسانان په سمې لارې روان دي، د خدای په هغې لارې چې هغې ته خدای پاک د آدم علیه السلام نه تر محمد صلی الله علیه وسلم پورې انبیا را لېږلي دي، هغه زموږ ملګري دي، موږ به د هغوی سره روان یو، خو د خدایي درجه به نه ورکوو. یعنی زما د خبرې مقصد دا دی چې د سبۍ نه تر ماښامه، د ماښام نه تر سهاره د هغې صفت او د هغې خلاف یو خبره نشي کولی. داسې د منلی لکه خدای ګټه او تاوان د هغه په لاس کې او ټول د حکمت خبرې د هغه په لاس کې، یعنی سار نه تر ماښام پورې د هغې صفتونه کوو. دې ته وایي شرک. د دې نه لاس واخلئ. السلام علیکم ورحمة الله.